السلام علیکم ګرانو ملګرو، خدای دې وکړي تاسو به راته روغ او جوړ وئ. ګرانو ملګرو، نننۍ ویډیو د همدې په باره کې ده چې څنګه کولی شو چې په فیسبوک کې خرابې ویډیوګانې کلیر یعنې ختم کړو. هغه څنګه مونږ بندولی شو چې فیسبوک کې مونږ ته خرابې ویډیوګانې راځي، هغه مونږ د تل عمري لپاره ختم کړو چې مونږ ته بیا په فیسبوک کې خرابې ویډیوګانې نشي راتلی. نو که همدغه ویډیو مو خوښه شوه خپلو د ماشومانو په موبایلونو کې چې هغه فیسبوک کاروي، د هغو په موبایلونو کې هم دغه سیټینګ وکړئ او خپل په موبایل په فیسبوک کې هم دغه سیټینګ وکړئ. نو راځو پر ویډیو پیل کوو. نو ملګرو، تاسو به لومړي قدم کې راشئ، فیسبوک به راخلاص کړئ. کله چې تاسو فیسبوک راخلاص کړئ، بیا به تاسو راشئ دا 3 ډاټ چې کومه دي لیکل دي، په دا 3 ډاټس باندې به کلیک وکړئ. کله چې په دغه ځای باندې کلیک وکړئ، را به شئ لاندې سیټینګ ته. دغه سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. نو دلته کله چې تاسو په سیټینګ باندې کلیک وکړئ، بیا به همداره راشئ په همدغه سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. کله چې همدا سیټینګ باندې کلیک وکړو، نو لږ ورته انتظار وکړو چې موږ ته د صفحه راخلاص شي. نو ملګرو، تاسو بیا وروسته راشئ په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ، نیوز فیډ باندې به کلیک وکړئ. کله چې همدغه ځای باندې کلیک وکړو، نو دلته به تاسو دغه اخرنی یو چې لیکلی دی ریډ، دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. دا ځای باندې به کلیک وکړو، بیا به راشئ د لاندې یو باندې به کلیک وکړئ. کله چې همدغه ځای باندې کلیک وکړو، نو ملګرو دلته به تاسو ته دغه صفحه په دغه لومړني یونۍ باندې به وي، دا به تاسو راشئ په د لاندې یو ته به یې واړوئ. کله چې همدې ته واړوئ، نو فیسبوک کې چې کومې خرابې ویډیوګانې وي، هغوی تاسو موبایل ته فیسبوک ته نه راځي. نو را به شئ دغه لاندې یو ته به یې راولئ، بیا به راشئ اوکې اپشن به کلیک کړئ. زه راځم اوکې اپشن کلیک کوم. نو تاسو ملګرو، زما په فیسبوک کې چې کومې خرابې ویډیوګانې بیا راځي، هغه به هېڅکله بیا نه راځي. نو ملګرو، که ویډیو مو خوښه شوې، ویډیو حتما در سره لایک او شیر کړئ چې ثواب مو وشي او دا ویډیو نورو کسانو ته هم ورسیږي. نو حتما دغه سیټینګ در سره وکړئ، خپل د ماشومانو په موبایلونو کې او خپل موبایلونو کې در سره وکړئ چې فیسبوک کې خرابې ویډیوګانې بیا درته تل عمري را نشي. مننه ملګرو.